په دې قطعه باندې خپل ګران ملګری عبید الله عبید صاحب د طنز و مزاح بهتاج بادشاه ستاسو په درنو استقبال کوي. یوه قطعه به درته ووایم چې تیز رفتاري ظلم کول دي د خپل ځان سره. تیز رفتاري ظلم کول دي د خپل ځان سره. انسان نه مړ شي نه ژوندی وي معلق پاتې شي. او خوږه لالي دا تانبې د تانبې بیا جوړېږي. انسان چې یو ځلې چق پق شي نو چق پق پاتې شي. خوشحال صاحب یو قطعه وایم خو په شاعرانو پورې ده ته پکې په خپل هم راځم او په معذرت سره. وایي هر سړي به په ادب کې کړې خبرې. هر سړي به په ادب کې کړې خبرې او په دنیا به یو بازوقه حکومت و. خو که یې قول پیل دواړه سره یو وی شاعران به د نړۍ سپر طاقت و. مننه. هر سړي به په ادب کې کړې خبرې په دنیا به یو بازوقه حکومت و. او که یې قول پیل دواړه سره یو وی شاعران به د نړۍ سپر طاقت و. یو څو شعرونه سنجیده دي چې شمیزي صاحب نشته شتمني خو بیا هم مینه کې د زړه بیلم. نشته شتمني خو بیا هم مینه کې د زړه بیلم. او دا مې اخلاص وګڼه په هر ښکلي نه بیلم. او ما په سومنات کې هم د زرو پروا ونه کړه. ما په سومنات کې هم د زرو پروا ونه کړه. او هغه افغان نه یم چې په زرو عقیده بیلم. مننه جی. او ای د وطن پیغلې په تا سوری د چا شوی دی؟ ای د وطن پیغلې ای د وطن پیغلې په تا سوری د چا شوی دی؟ ستا هره ادا وایي حیا او لوپټه بیلم. او درالي صاحب مقطع ده چې یو پلستا مینه بل رواج زمونږ د کور کلي. یو پلستا مینه بل رواج زمونږ د کور کلي. نو ووایه اوبې د وس په دواړو کې به څه بیلم. بس دی درالي صاحب. ښه جي. د مازدیګرې پیغلې داسې ویل او ګودره لاړې په نلکه بدل شوې. او منګي اوس بختور پاتې نه شوې او د پلاستیکو په ټپکه بدل شوې. یو سړي د خوړ په غاړه داسې ووې لا ایمان زمونږ سم نه دی ملګرو. او چې حاجي صاحب په زمزم کې ملاوټ کړي نو غریب په یو والا ګرم نه دی ملګرو. په یو والا ګرم نه دی ملګرو. وایو چې سبق نو لور او پړی پاتې کېږي. او داسې هر یو کار زمونږ نیمګړی پاتې کېږي. سمو شتمنۍ غټانو داسې دي تروړلي. عام سړی خو دلته د ګور مړی پاتې کېږي. او بند د رواجونو ترېنه خوند د سنبل یوړو. زلفې د لیلا هسې سرګړی پاتې کېږي. نو ته چې یم عبید ته د پردو په سترګو ګورې او دې کلي کې چاته د مور مړی پاتې کېږي. هغه خو نه ترنم خو نشم ویلی. نه ښه بس هغه به ووایو. دا ناظم صاحب یو نظم دی مزاحیه. و یاد دي شي جانانه سم په دار کې چې نښتی وم او ستاسو د بلۍ په کنټه تار کې چې نښتی وم. او ورځ د بارانه وه هر خوا خټې او چقړې وې ستا د پلار د یرې نه په لار کې چې نښتی وم. او شیلینګ د شتو را باندې وشو روغ را ووتم او ستا د ګاونډیانو په شاتار کې چې نښتی وم. او هیڅ خبره نه وه خو زما سرتېره مینه وه او یو ځل د ګودر په دنګ چنار کې چې نښتی وم. او آخري شعر د مقطع پکې نشته درالي صاحب چې خلکو ویره کوشه خودکشي ګوره حرامه ده او زه د کمبې سر کې په یخ تار کې چې نښتی وم. ډېره مهرباني ډېره مهرباني.